أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي ذخيرتي او په ذخیره کې دی اذا هغه وخت کانت کچيري وو النجاسه مرداري في موضع الاستنجاء په ځای کې د استنجاء اکثر او زیاته و من قدر درهم در اندازې در درهم د درهم در اندازې د استنجاء پر ځای باندې مرداري زیاته و فاجتمر پاک دي کې به ثلاثه احجار په درو ډبرو سره وانقه چې پاک کله ولم يغسله نه پرې منزل بالماء په بو سره قال الفقيه ابو ليس ویلی دی په فتاوای په خپل فتاوا کې یجزیه روادي وبه په دې سره ناخذ مجهم اخذل کو یعنی عمل کو په دغه باندې یعنی کچیر استنجا نه واله په بو باندې نو د لپاره دا جایز دی کچیر په ډبر باندې ځام پاکي الرجل سړی اذا هغه وخت استنجا چې استنجا وي بالماء په بو سره وخرج ووز منه ددسه ريح باد یعنی یو سړی استنجا وي په بو سره استنجا ولا بیا ورسته باد جموزي قبل د مخه اند دی یبس چې ځان وچکړي ځان لا وچکړي نه وي د هغه څخه د مخه باد جموزي هل يتنجسو یعنی مرداروي ایا که نه مرداروي من الالتها د کناټیانو صدد الموضع هغه ځای الذي هغه تمر به چې تیریږي پر هغه باندې ريح باد املا کنه مرداری ګوره دغه ځای مرداریږي کنه مرداریږي اختلاف المشایخ په دې کې اختلاف کړی دي مشایخ او علماو په دې کې اختلاف کړی دي په دې کې الاصح ش خبره چې ده چې انه دا چې دی لا يتنجسون مرداریږي ش خبره اصح خبره دا ده صحیح خبره چې دا نه مرداریږي و ذکر شوی دی په موضع اخر په بل ځای کې یجب واجبي علی پر د باندې ان دا يعيد چې راوګرځي الاستنجا په بل ځای کې ذکر شوی دی وای دا واجب ده پر د باندې چې دی به استنجا بیرته راګرځي ولی لانه دا چې مارو خرج چراوت منه د صریح بعد يخرج راوز الماء الذي داخل چې داخلي سوي دي وخت الاستنجاء په وخت د استنجا دی وای پرمنزل بیرته د استنجا راګرځول ځکه ضروری دي چې د استنجا ول د استنجا په وخت کې کوم وب داخلي سوي دي نه هغه وب بیرته په بعد وتل سره راوز نو چې هغه راوته بیرته غځای مردار کی نو استنجا وهل ضروری دي وکذا دا غره کم اذا هغه وخت لبس ک واغستی سراویله پرتګ مبتلا لند فخرج راوت منه د دې صریح بعد پر لاندې پر تاګ باندې باد راوتی حيث پر دار کم لا تنجس نمرداریږي سراویله پرتګ لند بعد پرپریکی یعنی بعد پریکی په دې باندې د پرتګ نمرداریږي واذا وقت ارتفع كبورتسو بخار وجم دا پورتسو الکنیپی د بیت الخلا او المربوطی یا د غوجل ها غوجل چې پاغه کې غوایي او شانو دا شان تړل کیږي یاد دی فاستجمد نو یغسل فی الکوتی په هغه روشندان کې ګوره دا وجم پورتسو روشندان ته پر روشندان پورې هغه یې خیس هغه وبه جوړ کړي او فی الباب یا په دروازه کې ثم ورسته ذاب ویلسو فاصاب ورسید ثوبه وجامته يتنجس مرداریږي په دې باندې هم جامه مرداریږي کچیر دا وجم د بیت الخلا وجم یا د غوجل وجم دا پورته سلو بار دی وجم بیرته یخی ولتل ور بیرته پراویل سو یعنی راتوسل پر جامه باندې دغه جامه په دې باندې مرداریږي کلب سپی مشا چولار چې علاتوینی پر خټو باندې په وضع اکشیر د رجل سړی قدمه خپل پښه علا ذلك توینی پر دا خټو باندې یتنجس دا مرداریږي سپی په خټو کې ولاړی پر دغه خټو پر ځای باندې بیرته سړی په لڅ پښو ولاړی نو په دغه باندې پښه مرداریږي دی وای وكذا غره کین ذا وخت مشا کولال علی ثلج پر واوره باندې و ثلج واوره رتب لنداو یعنی ویل رقم واوره ولا چې پښه په لندېدل دی واوره وین کا په دې باندې کچیر دا رقم دا مرداریږي وین کان کچیر و ثلج واوره جامدان وچوله یعنی دی واوره ولا چې ویل دون کې نه وچ په پښه په لندېږي دی واوره په ودا چې طاهر پاک ده القلب سپی اذا اخذ چونه او عضو اندام انسان دی انسان او ثوبه یا جامه لا تنجسون مرداری کچیر سپی دی چا اندام تورم لکه یا و جامه تورم لکه دا تکیکل نو په دې باندې جامه نه مرداریږي کوم وخت ما در هغه وخت پورې لم یظهر فيه چې نه ښکار شوی په دې کې البلل لندوالي کچیر لندوالي دا جامې له نو ورغلي د بدن له نو ورغلي نو په دا باندې نه مرداریږي او کچیر جامه لندا کله یا بدن لند کې په دې باندې مرداریږي سوام برابر خبر کان کچیر وی الکلب سپی راضیان یعنی راضی سپی وی خوشاله سپی وی سات د سړی سره تیری وی او غضبان یا چش کوي یا خشمجن سپی په خشم یو خروړی سپی وی که په دواړو حالاتو کې وی کچیر جامې او بدن ته لندوالي ورسېدي مرداریږي او کنه ورسېدي بیا نه مرداریږي دا په هر حالت کې چې سپی وي
الکلب سپی دا کله کې وخوړي بعض العقود وږي عنب د انګورو یغسل پریمنځي ماغه اصابه چې رسېدلې په مخله ده هغه اندازه پریمنځل چې هغه خله ورسېدلې ده ثلاث درې واره دي پریمنځي و یو کله خوړل کې ودی خوري انور بیا خوړل کېدلی شي ګوره چې درې واره چې کوم ځای ته د خله رسېدلې ده چې هغه درې واره پریمنځل چې هغه وږي نیم انګور یې خوړل دي نیم پاتې دي که چیرې درې واره دغه پریمنځل شي بس دا پاک دي بیا سړی خوړلی وکذا دغه رقم یغسل پریمنځل چې بعد وروسته یبسي د وچوالي یعنی وچ سلو دغه لندواله جن وچ سلو بیا یې پریمنځي هم سیدي بس روا دي العنقود هغه وږي ولو که چیرې عسر ونښتېدل شي العنب انګور ونښتېدل شي په ادما رجله بیا پښه وینیسي وساله او دم وبهیږي وینې په دغه کې على عسیر په دغه نښتېدلو انګورو کې دا د انګورو په جوس کې د یو سړي وینه ور وڅڅېده والعسیر انګور چې دي یسیل وبهېدل یعنی دغه عسیر دغه نښتېدل جوس چې دی دا وبهېدي ولا یظهر اثر الدم په دې کې د وینې اثر پی په دې کې نسو ښکاره په دغه عسیرو کې یعنی دا د انګورو په اوبو کې لا یتنجسو نه مرداري دغه وهذا دا چې دی قول ابي حنیفه ته قول د امام صاحب دی او ابي صاحب رحمت الله او د امام صاحب دی کما فی الماء لکه په اوبو کې الجاری لکه جاری اوبه چې سره کم وي د دې مثال دغه رقم دی ګوره وینې رااله په دغه جوس کې د انګورو په جوس کې ولوېدل دلته چې دا څاڅکي کې ولوېدي د دې سو دغه جوس وبهېدی بیرته چې وبهېدی وای په دې باندې دا نه مرداریږي که چیرې د وینې اثر په دې کې نه ښکاره که د وینې اثر کې ښکاره و بیا مرداریږي وای د دې مثال دی د امام صاحب وای مثال دی لکه د جاری اوبه ذکره ذکر شوی دی فی المحیط په محیط کې دا بیان چې دی دا په محیط کې ذکر شوی دی صدق الله العلی العظیم وصدق الرسول النبي الامي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين